أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویمہ سپارہ 219 نمبر آیات. ابتدا د اسلام کې او د اسلام نه مخکې د جاهلیت د رسمونو نه شراب خوري او جواری عامه وه. پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو د مدینه منورې خلق هم د شراب او د جواری عادتو. عام طور باندې د دې دواړو سیزونو ظاهري فیدې به خلکو لیدلې او عاشقانو پې، او په دې کې چې کم نقصان او خرابې وي هغې ته نظر نه و. د الله پاک عادت تی چې په هر یو قوم کې په هر وطن کې څو عقلمن خلک یې داسې پیدا کړي وي چې د هغوی طبیعت په عقل باندې غالب وي. یو طبعی خواهش که د عقل خلاف وي نو دغه خواهش ته دوی نه ورځي. دې معامله کې پیغمبر علیہ السلام ته یو خاص مقام حاصلو چې یو څیز به رستو حرامېدونکی و نو د پیغمبر علیہ السلام طبیعت به د هغې نه مخکې نه نفرت کو. صحابه کرامو کې بعضې بزرگان داسې وو چې کم وخت کې شراب حلالو نو یو ګوټې هم چېرته څکلی نه دی او ګوتې ورته هم نه دي وروړی. نو ډېر صحابه کرام داسې وو چې هغوی شراب څکلي نه دي په داسې وخت کې چې د شرابو د حرمت حکم راغلی نه و. د شرابو په وجه باندې د انسان عقل ته نقصان رسیږي، انسانی عقل خراب شي. چې کله عقل خراب شو نو ټول بدن باندې بیا اثر کیږي. دې نه مخکې آیاتونو کې د الله په لار کې د مال او د جان د جهاد بیانو. چې کله د انسان بدن روغ جوړ وي، صحتمند وي، د فساد نه خالی وي، نو دی به د الله په لار کې جهاد کوي. او چې کله بدن کې نقصان راغی نو عقل به هم خراب شي نو دی بیا د جهاد کولو قابل نه پاتې کیږي. دغه رنګ د جهاد بالمال د پاره د مال حفاظت هم ضروری دی. چې مال نوی یا مال خوی خو فضل او عبث ځایونو کې لګي نو د الله په لار کې د خرج کولو موقع به څه میلو شي. نو د عقل او د مال حفاظت د جهاد د پاره ضروری دی. نو دې آیات مبارک کې د صحابه کرامو د طرف نه د دوو سیزونو باره کې سوال دی او د هغې جواب ذکر دی. کم چې د انسان د عقل او مال
د خرابې نه بچ کېدو دپاره د شرابو نه او د جوارې نه پابندي ده. شرابو سره د انسان د عقل فساد راځي او د دې په وجه د انسان ټول بدن کې اثر راشي او بیا دې د جهاد فی سبیل الله قابل پاتې نشي. او جوارې سره یو خو د انسان مال ضایع کیږي او بل د مال ګټلو او د کسب کولو نه پکې ناراستی پیدا کیږي. نو د مال ګټلو نور حلال ذریعے ته نه پاتې شي، په دې وجه د انفاق فی سبیل الله قابل پاتې نشي. په مکه معظمه کې او د اسلام په ابتدا کې شراب او جواری حلالو. مدینه منوره ته چې صحابه کرامو هجرت وکړ نو د مدینه منوره په خلکو کې هم د شراب او د جواری رواجو. ظاهری فیدو ته قتل او باطنی نقصانات او خرابو ته نه قتل. د پیغمبر علیه السلام او د بعض صحابه کرامو د پخوانه د دې سیزونو نه نفرتو هغه نقصاناتو باندې نظرو. نو خپل خواهش د فکرې دی طبعی خواهش که د چا به وو نو د بعض صحابه کرامو هغه د فکرې دی او د نقصان ته کتلی دی شراب او جوارې نه ځان بچ کړی دی. د شرابو په باره کې اول په سورت نحل کې اللہ پاک آیات را نازل کړي دي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. یعنی د میوو د قجرو او د انګورو نه تاسو چې د نشي سیز جوړوي، د نشي سیز شراب او بهترین روزی ته نوم حاصلېږي. نو پدې کې ستاسو د پاره عبرت دی. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. د میوو د قجرو او د انګورو نه تاسو د نشي سیز جوړوي. ورزقا حسنا او تاسو ته رزق حسن خشته رزق هم حاصلوي. نو دې کې د نشي سیز په مقابله کې د رزق حسن ذکر کولو مطلب هم دا دی چې شراب رزق حسن نه دی. شراب ذکر کړل او د شراب مقابله کې نور سیزونه چې جوړیږي هغې ته رزق حسن وي. نو معلومه شوله چې شراب رزق حسن خشته رزق نه دی. نو په دې کې مسلمانانو ته تنبیه ورکړې شوه چې د شرابو په مقابله کې د رزق حسن طلب وکړي. خو د شرابو په حراموالی باندې ښکاره حکم را نغی. نو دې کې یو اشاره قدرې راله چې شراب ښه نه دي. بیا یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منگ تا د شرابو او د جوارې په باره کې فتوا او حکم راکا چې دا دواړه عقل او مال تبا کوونکي څیزونه دي. په دې دا آیات نازل شو ويسألونک عن الخمر والمیسر. دا دویم آیات دی چې دې باره کې نازل شو او په دې آیات کې صفات اور د شرابو او د جوارې نه خو دوی منع نشو مگر د دې دواړو خرابو او فسادونو بیان پکې وشو چې د شرابو د وجې نه انسان په ډېرو ګناهونو او خرابو کې مبتلا کیدی شي. لکه په دې آیات کې خدای پاک د طرف نه دوی ته یو مشوره ورکړې شوه چې په دې کې ډېرې خرابې دي او لږې غوندې پکې فایدې هم شته. د ټولو نه لویه د نقصان او خرابې خبره دا ده چې د شرابو په ذریعه عقل او هوش ختم شي چې دا د ټولو کمالاتو د انسانی شرافت اصل او بنیاد دی
چې کله د یو انسان نه عقل لاړ شي نو د ټولو ګناهونو نه د ټولو ګناهونو ته لاره اواره شي. او دغه رنګ په جوارۍ کې د ټولو نه لوی نقصان چې د انسان د مال په حرص کې مبتلا کېدل دي، بے همته کېدل دي، د روزې ګټلو نه منع کول دي. نو چې د انسان د مال حرص موجود وي او د همت او مهنت ذرایع نه اختیاروي، نو د مال پیدا کولو دپاره بیا دی هر ګناه، جرم او غلط کار ته تیاری. نو بیا دی د نورو ګناهونو د نورو جرمونو سوچ او فکر کوي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته یو ورځ څه میلمانه راغلل، نو طعام او میلمستیا چې تیاره شول نو په هغې کې اخر کې د شرابو دورو، نو په خپله هم شراب اسکل، میلمنو له هم شراب ورکل، ټول نشه شو. او د ماښام د مانځه وخت پرې راغی. یو صاحب د ماښام مانځه ته مخکې شو، قل یا ایها الکافرون صورت شروع که او د لا اعبد ما تعبدون په ځای وی اعبد ما تعبدون، معنی بالکل الټه شوله. نو په دې بیا حکم راغی چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو مانځه ته په داسې حالت کې مه نږدې کېږئ چې تاسو نشه. نو دې آیات سره د مونځ په وخت کې د شرابو نه منع راغلله او نورو اوقاتو کې منع نه وه. صحابه کرامو چې کله دا واورېدل چې دا د مانځه نه منع کوونکی چیز دی، نو هغوی شراب څکل د سره پرېښودل. بیا یو ځل داسې واقع پیښه شوله چې حضرت عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ یو څو صحابه کرامو له دعوت کړو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ پکې ومو. د خوراک نه پس شراب اسکلی شو. د عربو د عادت مطابق شعر و شاعری شروع شوله او د خپلو فخرونو بیان شروع شو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو قصیده اولستله چې پکې د مدینې د انصارو بد بیان شو او د خپل قوم صفتو. یو انصاری زلمی په غصه کې را پاسېده او د اوښ په جامه د سعد ابن ابي وقاص سره اوو او سخت زخمی که. پیغمبر علیہ السلام ته چې دا بیان وشو نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا الله منگ تا دا شراب و پباره کې واضحا حکم راولېږه. نو دین پس د سورت مائده آیاتون نازل شو. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب او جواری او پغشبان تقسیم وغیرہ دا د شیطان عمل دی، نجس دی او د دې نزان بچ کے. چې دا آیات مبارک نازل شو نو صحابه کرام هر ځای کې چې وو چې دا اعلان اورېدلی دی نو د شرابو نه اقصا ساعتې توبه استرا. که د چا په لاس کې جام د شرابو هغې څکلی نه دی غورځولی دی. اوس الله پاک داسې په مزه مزه باندې دا حکم را لېږه او په یو ځل باندې نه فرمایل چې شراب نجس دی، حرام دی، پلیت دی، دا مسکې. دا په مزه مزه دا حکم را لېږلو کې د الله پاک حکمتونه دي. شریعت اسلامی چې کوم احکام را لېږي هغې کې د انسانی جذباتو خیال ساتلی شوی دی.
چې د انسان ته د شریعت حکم منلو کې څه تکلیف اون رسیږي او د الله حکم دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله یو نفس نه مکلف کوي مگر څومره چې د دې نفس طاقت وي. د شرابو سره دا خلق ډیر زیات عادتو، نو اگر چې حکم منل د مسلمان کارو خو ډیر زیات تکلیف به وتا، نو الله پاک داسې په مزه مزه حکم را لېږه او دوی لږ لږ د شرابو د عادت نه اړول. علماء فرمای فطام العادة اشد من فطام الرضاعة. ماشوم چې مور دا پیو نه منې کوي، د دغه ماشوم ته څومره تکلیف وي، د شپې م جاړي د ورځې م جاړي، مور ولا کله یو څیز ورکوي کله بل څیز ورکوي، خو دې ډېر زیات جاړي او خیر په ډېره جاړاګانو په تکلیفونو باندې بیا دې د پیو نه منې شي. نو دا د پیو نه د ماشوم منې کول دا آسان دي، خو د یو انسان عادت چې جوړ شي نو د عادت نه اړول دا ګران کار دی. نو فطام العادة اشد، عادت نه منې کول دا ډېر سخت دی من فطام الرضاعة د پیو دا پرې کولو نه. نو دا د دې صحابه کرامو د پخوانه د جاهلیت د زمانې نه چې د شرابو عادتو هغوی سمدستي منې کول، د هغوی باندې یو طبعي بوج راته، نو الله پاک دغه بوج ورته کم که او په دمه دمه باندې په اشارو یې پویول چې شراب ښه شی نه دی. خو چې کله حکم راغلی دی چې شراب حرام شو، نو د هغې نه بیا رستو سخت احکام او وعیدونه ذکر شوي دي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام د شرابو په باره کې لسو کسانو باندې لعنت ویلې دی. د شرابو د پاره انګور وغیره چې نچوڼي کوي، نو دې نچوڼي کولو والا باندې لعنت، بیا چې څوک شراب جوړولو والا باندې لعنت، څوک چې شراب سکي پخپله پاغه لعنت، چې پچایس کوي پاغه لعنت، څوک چې روړي پاغه لعنت، چا لپاره چې روړي پاغه لعنت، چې څوک یې خرڅوي پاغه لعنت، او څوک چې اخلي پاغم لعنت، څوک چې چاله اسې ورکوي پاغم لعنت، او څوک چې ګټه خوري پاغم لعنت. په دې لسو کسانو باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی. بیا یوازې پیغمبر علیه السلام په زبانی تعلیم او تبلیغ باندې اکتفا نه ده کړې، بلکې عملی طور باندې قانوني طور باندې اعلان وکړ چې چا سره هر قسم شراب موجود وي فلانی ځای ته را جمع کړي. نو صحابه کرامو چې حکم واورېده، نو کورونه کې چې کم شراب د استعمال د پاره ایښي ویړول. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام چې اعلان وکړ په مدینه منوره کې په لارو کوڅو کې شراب واړولی شو، د شرابو چاټې ماتې کړې شوې. که یو مجلس کې چا شراب سکل، څوک ساقي جوړ دی هغه هم شراب واړول. د مدینې منورې په لارو په کوڅو کې په نالو کې شراب داسې بهدلی دي لکه چې باران وشي او دا نالې ډکې ډکې بیږي. او څو ورځې پس چې باران به کېده، نو د باران سره د لختو نه د نالو نه د شرابو هغه سوړ بوی به باران سره بیا تازه شو. صحابه کرامو سره چې څومره ذخیرې پرتې وې هغه ټولې راوویستې تویې کړلې. که د تجارت دپاره وې هم پیغمبر علیہ السلام په خپل لاس مبارک باندې هغه چاټې ماتې کړې، هغه مشکونه اوشلول چې کم د شرابو ډکو، او نورې صحابه کرامو ته حواله کړل چې دا تاسو واړوئ. یو صحابي د شرابو تجارت کو، د شام نه ډیر زیات شراب راغوستی و. اتفاقا دغه زمانه کې د ټول رقم
په شرابو باندې بند کړو او چې کله دغه تجارتي مال را ورسېد مدینې منورې ته راغی دغه وخت کې اعلان وشو چې شراب حرام. دې صحابي خپله ټوله سرمایه دغه ځای کې اعلان اورېدو نه پس اړولې ده او دی نه دي ویلې چېره دا خو ماله څه ګټه وکړي دې نه به بل څه وکړم بل څه. نو دا یو معجزه وه د اسلام. صحابه کرامو یو بې مثاله اطاعت ښکاره کړ چې د دې مثال دنیا کې مخکې چېرته پېښ شوی نه دی رستو به را نه شي. نو شرابو کې ډېر لوی نقصانات دي. د الله حکم د آخرت فکر چې چا سره وي په دې باندې عمل کوي که د آخرت فکر د چا نه وي نو قانون دا شی بدلولی نه شي. ډېر لوی لوی قومونه او وطنونه هغوی د شرابو دپاره خپل قوانین جوړ کړي دي خو چې د آخرت فکر پکې نه وي هغه قوانین نافذ شوي نه دي ختم شوي دي واپس مات کړي شو. دویم چیز چې په دې آیات کې تپوس شوی دی او د هغې فایده او نقصان دواړه خولی شوي دي نو هغه جواري ده. جواری دا د شریعت نه مخکې د اسلام نه مخکې د عربو عادتو په دې باندې هم ډېر خلک عاشقانو نو جواری حرامه کړې شوله. د جواری چې څومره قسمونه دي دا ټول حرام که وړه جواری ده او که لویه جواری ده. که دا واړه لوبې کوي او په دې لوبو کې لږ لږ څیز ګټل او بیلل وي نو دا هم جواری ده. د وړوکوالي د وخت نه ماشومان په دې عادتېږي نو دا هم منې کول غواړي. که د پیسو جواری وي که د منیرو ګټه تاوان وي که د کنجکو وي او که د غوزانو وي او که د ګرګو لوبې وي غوزان او ګرګې دا به مخکې خلکو کول دې کې هم ګټه او بیلات او دا جواری ده. الميسر القمار حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. هر قسم جواری دا حرامه ده تر دې چې د ماشومانو د لوبو لرګي ګیټکي او غوزان وغیره دا حرام. موجوده وخت کې قسم قسم لاټریانې دي دا لاټریانې هم جواری ده. دا حرامې دي. په خاص موقع باندې لاټریانې روزي د لاټریانو لوبې کېږي نو کله وایي ټیپ کې کیسټې ورکړې وي وایي ټکټ والو دا ټیپ به دې راخېږي هغه ټیپ چرم د چا نه دی راختلی ځکه چې کم دکاندار د لاټرۍ دا سامان خرڅوي نو د دې ټیپ هغه ټکټ یې دکاندار له لاس کې ورکړي چې دا به د هېڅ چا هم نه راخېږي په دې به ته خلک ګرمې او نور معمولي معمولي څیزونه به راخېږي ټکټ ورکوه خو دا ټیپ پسې به خلک راځي او دا به د چا راخېږي نه. داسې موټر سایکل او موټر وغیره د دې هم لاټریانې وي دا ټول حرام دي. معمې حل کول او پاغې باندې کاروبار چلول دا لاټري ده دا هم حرام. تجارتي لاټریانې دا حرام. نور د ټکټونو لوبې او پاغې باندې ګټ او تاوان او لږ وخت کې کروڑپتی جوړ شه نو قسم قسم د لوبې راوتلي دي دا ټولې جوارۍ دي حرامې دي. که په یو ځای کې جواري کېږي د یو کلي د یو محلې د یو علاقې خلک یې کوي دا هم حرام او که حکومت ورله اجازت ورکوي نو دا حرام. په لیسن باندې جواري کول په دې کې حکومت او د حکومت کارنده ټول خلک په دې کې ګناهګار دي. نو جواری په هیڅ طریقه باندې جایز نه ده شریعت منع کړې ده. تاش کول ترب کول او په دې باندې بې شمیره لوبې کول دا ټول حرام دي.
ګټه تاوان پکې وي هم او که نه وي هم په دې لوبو کې ځان مشغولول جایز نه دي. شطرنج او نردشیر دا سلوبي دي چې دا تاسو په ځمکه کیرخې راکاږئ زمرې به م ورته ویل. په دې قسم لوبو کې لاس اخته کول داسې دي لکه د خنزیر په وینو او په غوښو کې لاس رنګ کول. دا ټول د ګناه کارونه دي. بعضې وخت کې بنده وي ځان پې مشغولومه، نو ځان مشغولولو لپاره تاش او ترب وغیره مه کوه. د ګټې د تاوان دپاره دا څومره څیزونه چې دي دا ټول ناروا دي. دا د جوارۍ شکلونه، د لاټرو شکلونه، دا ټول ناروا دي. جبرائیل علیہ السلام یو ځل پیغمبر علیہ السلام له تشریف راوړو، خبر یې ورکړ وی د الله په نسبت باندې جعفر طیار په دې کې 4 خصلتونه دي او هغه الله ته زیات محبوب دي. پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوغوستو، وی پتا کې 4 خصلتونه دي. جبرائیل راته وی چې دا خصلتونه د الله خوښ دي. نو دا ما ته ووایه تا کې کم خصلتونه دي؟ هغه ورته عرض کوي چې تر اوسه پورې ما چاته نه دي ویلې، د دې اظهار مې نه دی کړی، خو چې الله تعالی خبر درکه اوس درته عرض کومه. هغه 4 خصلتونه داري. یو نمبر 1 دا چې ما وکتل شراب عقل زایل کوي ختمی، نو چرم شراب ولا نیم ورغلی. ما بوتانو ته وکتل چې د دوی په لاس کې نفع او ضرر نشته، نو د جاهلیت په زمانه کې چې ته بت ته نږدې شوی نیم بت پرستی مې نه ده کړې. او بل دا چې زه د خپلې بیبي او د خپلو لوریانو په معامله کې ډېر سخت غیرتمن یم، د دې وجې نه ما چرې زنا نه ده کړې. او نمبر 4 ما کتلی دي چې دروغ ویل دا رضالت دی، سپکاوی دی، نو ما په جهالت زمانه کې هم چې ته دروغ نه دی ویلی. په دې شرابو کې ظاهري طور څه فایده شته، په دې جوارۍ کې هم ظاهري طور باندې څه فایده شته. الله ویلی دي چې دې دواړو کې فایده شته، خو په دې دواړو کې نقصان هم شته. په جوارۍ کې نقصان شته، په شرابو کې نقصان شته، ګناه پکې شته. نو دا نقصان او ګناه دا ډیره ده د فایدې نه. فایده لږه ده، نقصان زیات دی. نو دې لږې فایدې ته مه ګوره، دې ډیر نقصان ته وګوره. نو د دې نه زړه صبر کا، جواري مه کوه او شراب هم مه څښه. کم چیز کې چې فایده او نقصان دواړه وي، نو فایدې ته مه ګوره، نقصان ته وګوره او ځان ته نه بچ کا. د جنازې په دې کټ باندې دا شین صادر چې اچولی شي او په هغې باندې آیات کرسی او 4 قل لیکلی وي، نو دا د خلک په دې مړي باندې څه دپاره اچوي؟ د دې بنده په زړه کې دا وي چې په دې د قرآن آیاتونه لیکلي دي، دا په دې خپل مړي باندې زه ور واچومه، نو زما دې مړي ته به د قرآن د دې آیاتونو برکت حاصل شي. نو د ده په ذهن کې خو د قرآن د آیاتونو برکت د ده مړي ته راتلل دا د ده ذهن کې دي. خو دې بل وخت ته فکر وکړه چې کله جنازه وشي، نو د جنازې نه پس دا صادر چې را اونغاړې او یو کس لی ورکړي چې دا به کلي ته یوسې، جماعت ته به یوسې یا کور ته به یوسې، دا سړی در واپس راتلو پورې دی په اودس کې دی که بې اودسه دی. که چېرې دا بنده بې اودسه وي او دی دغه د کلمو او د آیاتونو صادر کور ته راوړي، نو دی به د قرآن له بې اودسه لاس وروړي او که نه به وروړي. او د قرآن آیاتونو په باره کې قرآن کې دی لا یمسه الا المطهرون، د قرآن له به لاس نه وروړي مګر هغه څوک چې پاک وي.
نو دا سړی بې اودس دی د مقبرې نه کلي پورې دی د قرآن آیاتونه په دواړه لاسه کې نیولي دي قرآن بې اودس لاس کې نیولي دی به څونه ګناهګار شي نو ستا مړي ته خو د قرآن نه که فایده ستا ذهن کې وي نو دې جمدي له د کور غرق که چې دی په قرآن دی او بې اودسه د قرآن له لاس وروړی دی دی ګناهګارېږي نو په دې مړي باندې د کلمو صادر مه اچوه بل دا دی چې سلف صالحینو د پخوانه تر اوسه پورې په مړي باندې د قرآن لیکلې صادر نه دی اچولی مشرانو د صحابه کرامو د وخت نه تر اوسه پورې په مړي باندې د آیاتونو صادر اچولی نه دی نقصان هم پکې شته دی نو که فایدې ته ګورې نو نقصان ته وګوره په مړي باندې صفا پاک صادر واچوه د کور پاک صادر که نوي وي که زوړ وي دا هغه له احترام دې وکړو او واپس به یې بیا راوړئ خو آیاتونه دې پرې نه وي بعضې خلک عهدنامه یا نور لیکلې آیاتونه یا بعضې ځایونو کې قرآن شریفونه هم مړي سره په قبر کې دفن کی وی د دې نه به زموږ دې مړي ته فایده ورسېږي خو انسان عاجز دی کمزوری دی په دې قبر کې چې دوی کېښودی شي څو ورځې پس د ده بدن اوچ وي وینې زوې ترې نه راوځي دقه ځای کې ته خو یې وینې نه خو تا چې کوم قرآن ایښی دی عهدنامه د ایښې ده هغې کې د الله او د الله د رسول نومونه دي په هغې باندې د دې مړي د بدن وینې زوې ورپروزي د هغې بې حرمتي وشي نو ستا په ذهن کې خو یو فایده وه چې ستا مړي ته فایده رسېږي خو د قرآن بې حرمتي ترې نه کېږي د دې وجې نه عالمانو لیکلي چې مړي سره په کفن لیکل به نه کې او نه به ورسره د قرآن آیاتونه یا مقدس نومونه به ورسره هم نه ږدي مړي ته خپل نیک اعمال رسیږي او په دنیا کې پاتې نیک بندیان او وی چې نیک عملونه کوي او د خپل مړي ته بخي هغه ورته رسیږي نو د ثواب رسول نورې بهترینې جایز لارې شته په هغې خپلو مړو ته ثواب ورسوي د کلمې صادر یا عهدنامه یا آیاتونه لیکل او په قبر کې کېښودل په دې کې نقصان د فایدې نشته یسألونک عن الخمر والمیسر سوال کوي ستانه عن الخمر د شرابو په باره کې والمیسر او د جوارې په باره کې قل فیهما اثم کبیر او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فیہما اثم کبیر پدے کے گناہ لویا دا پدے شرابو کے او پدے جوارے کے اثم کبیر غٹ گناہ دا پکے لویا گناہ دا ومنافع للناس او خلق دا پارا پدے کے فیدے ہم دی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا او گناہ دا دے دوارو اکبرو لویا دا من نفعهما دا نفع دا دے دوارو نا نفع پکشتا او دا نفع نے گناہ دیر لویا دا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ سوال کیستانا پیغمبر علیہ السلام ماذا ينفقون چسشی خرچ کی دوی دا اللہ پلار کے انفاق فی سبیل اللہ سشے دا اللہ پلار کے دوی خرچ کی قل العفو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام العفو دا ضرورت نہ زیاد چیز دا اللہ پنم بانے خرچ کا چی دا کم چیز دا ضرورت نہ زیاد تے نو اغا چیز دا اللہ پنم بانے خرچ کوا قرآن پاک کے زی پزے انفاق فی سبیل اللہ حکم راغلے دی دا اللہ پلار کے خرچ اکا مقدار نہ دے بیان شوے چی سمرا خرچ اکا نو صحابہ کرام تپوس کئی چی سمرا مقدار با خرچ کو اس دیدے کی چی دا کم سوال صحابہ کرام کئی نو دا زکاة صدقۃ الفطر عشر او صدقات واجبن علاوہ دا نور صدقات پبارک وضاحت غواری دا زکاة خو اندازہ معلوم دا
چې سړی صاحب نصاب وي نو دی به څلوېښتمه حصه د الله په نوم ورکوي. صدقة الفطر چې یو بنده صاحب نصاب دی نو دی به نصف صاع تقریبا په باندې 2 کیلو غنم یا 2 کیلو غنم د یو بنده په سر ورکوي. د فصلونو زکات معلوم دی چې 10مه حصه یا 20مه حصه ده. نو د دین علاوه نفلی صدقات چې دي د هغې باره کې صحابه کرام وضاحت غواړي. نو الله حکم وکړ چې دې خلکو ته وفرمایا چې کم مال ستاسو د ضروریاتو نه زیاتی وي هغه د الله د رضا لپاره خرچ کړئ. څنګه چې د آخرت فکر ضروری دی نو دقه شانتي د دنیا فکر هم ضروری دی. که چېرې تاسو ټول مال خرچ کړئ نو خپل ضروریات به بیا څنګه پوره کړئ چې څومره مال د سره دی او دا ټول ته د الله په نوم خرچ کړئ نو خپله به څه خورئ بچي به دې څه خوري. د کومو بندیانو چې حق په تا لازم دی د هغوی حق سره به بیا څه کوې. نو د الله په لار کې د خرچ کولو معامله داسې ده چې دې کې به اعتدال نه کار اخلي. هسې نه چې د خدای په لار کې خرچ کولو په نیکه جذبه د بل چا حق د نه ضایع نه شي چې خپله ښځه او خپل بال بچ د هغوی نان نفقه په تا لازم ده او ته ټول مال د خدای په نوم خیرات کې. نو د اهل و عیال نفقه در باندې لازم ده اوس به په هغې ګناهګار پاتې شي د هغوی حق چې ضایع کېږي. نو د خپلو ضروریاتو نه علاوه زیاتی مال خرچ کا. خو دا حکم الله نه دی کړی چې د خپل ضروریاتو نه علاوه زیاتی ټول مال خرچ کا دی نه دی ویلی. یا آینده ضروریاتو دپاره هېڅ شی مه پرېږده دا خدای نه دی ویلی چې تا سره څومره مال زیاتی دی نو هغه ټول والا خپلو بچو ته هېڅ مه پرېږده. نو د امت اولیاء کرام او بزرگان بعضې داسې وو چې هغوی د ضرورت نه زیات هېڅ شی نه پرېښوده ټول به د خدای په نوم باندې ورکو. صحابه کرامو کې هم بعضې بندیان داسې وو چې هغوی به د ضرورت نه زیاتی ټول شی خیراتی کو. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د هغه دا طریقه وه چې کور کې به هېڅ شی نه پرېښوده بس د وخت مناسب خوراک سکاک به کو نور به د خدای په نوم ورکو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه د هغه دا معمولو چې هره هفته د خپل کور تالاشي به یې واغېشتله نو کم څیز چې به ورته د ضرورت نه زیاتي ښکاره کېده پس هغه به یې خیرات کړ. عام علماء کرام او بزرگان آئنده ضروریاتو د پاره د ضرورت نه زیات څیز ساتل جایز ګڼي. د ضرورت نه زیاتی څیزو ځان سره ساتل د راتلونکي وخت دپاره دا جایز ګڼي. صحابه کرامو کې یو لویه کافي ډله داسې هم وه چې هغه مالدارو غنیانو او د هغوی د مرګ نه رستو په لکونه روپۍ وارثانو ته پاتې شوي دي. نو د ضرورت نه زیاتی څیزه ساتل هم جایز دي خو د خدای په نوم باندې خرچ کوه داسې نه چې ټول هر څیز ته غوټه ورکړې او د خدای په نوم نه ورکړې. ویسألونک ماذا ينفقون سوال کوي ستانه ماذا ينفقون چې دوی څه شی خرچ کړي د الله په نوم باندې. قل العفو ورته وفرمایه چې د ضرورت نه زیاتې څیزونه خرچ کړي د الله په نوم باندې. کذلک یبین الله
ओमदारंगे अल्लाह पाक बयान कई तासुता लकुमुल आयात तासुता आयातुना बयानई कज़ालिक ओमदारंगे युबय्यिनुल्लाहु बयानई अल्लाह पाक लकुमुल आयात तासुता आयातुना लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरह दे द पारा च तासु फिक्र उके प दुनिया और प आखिरत के। वयसअलूनक अनिल यतामा सवाल कईस्तान द यतीमानो प बारके कुल इस्लाहुल लहुम खैर द यतीम प बारके तपोस ओशो कि दा यतीमान मंगजान सरा शरीकौ द यतीम द पारा द यतीम च कम सरपरस्तानो न अगुब वरला जान ला खुराक स्काक तैयारो ब्या द यतीम द पारा च कम तैयार सीजबो नागा बटोल यतीम ओन खुड़ेशो न सीजते न पाते बशो न द यतीम च कम मुतवली और कम मशरो अगब पखपल द यर न इस्तेमालो असे न पदे अल्लाह खफशी न दग सीज दग खुराक दा बस खाशो जाया बशो ओ बगुर्देदा न द यतीम द पारा जान ला इंतजाम दा ग्रानो सहाबे किराम पदे हक ल तपोस को न अल्लाह पाक जवाब रोलेगा कि द यतीमानो माल पर हक के द द्वी इस्लाह और खैर ख्वाही द दे ख्याल कवल बेहतर चीज दे न कद द्वी द माल द इस्लाह पर ख्याल बांधे द्वी जान सर यौजे साते हम और कद जान ने जुदा के हम दा द्वाड़ा खबर दुरुस्त दी और शर्त पके दारे कि फायदा द यतीम पके उलटवा इस्लाह द यतीम उलटवा। वयसअलूनक अनिल यतामा द्वी सवाल किस्तान द यतीमानो पबारके कुल इस्लाहुल लहुम खैर वो फरमाए पैगंबर अलैहिस्सलाम इस्लाहुम लहुम खैर इस्लाह द द्वी द पारा गुरला व इन तुखालितुहुम कचरे तासु द्वी द जान शरीक के फ इख्वानुकुम न दास्ता सुरुन दी दा यतीमान कजान सरा खुराक स्काक और खर्चा के शरीक के न दास्ता सुरुन दी वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह अल्लाह ताइलम दे अल्लाह पीजनी अल मुफसिदा फसादी लरा मिनल मुस्लिह द इस्लाह के उनकी ना अल्लाह द्वाड़ पीजनी जे सोक द इस्लाह पगरज यतीम जान सर योजे कई और सोक द फसाद द पार योजे कई सोक यतीम त नुकसान रसी सोक फायदा वलो शा अल्लाह लआनतकुम कचरे अल्लाह गुस्तेवे लआनतकुम तासुबे मुशक्कत के अचवलवे कि खामखाब यतीम लबियल इंतजाम कवे इन अल्लाह अजीजुन हकीम बेशक अल्लाह पाक अजीजुन जबरदस्ती हकीमुन हिकमत वाला रे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।